ګران صدر صاحب او د بوري لورالای د بار محترمو غړو ټولو لومړی تاسو نه ډیره مننه چې ماته مو دا عزت راکړو او بلنه مو راکړه چې زه تاسو سره یو څو خبرې وکړم. حقیقت دا دی چې دا بوري یو تاریخي مرکز دی د ټولو پښتنو او ما دپاره خو دا هم خوشحالۍ خبره ده چې موږ یعنی بار کې خبرې کوو، پښتو کې خبرې کوو. اکثر چې موږ خبرې کوو نو کنه یا اردو کې یا انګریزي کې د خپله ژبه زموږ چې دا اکثر په داسې فون نه کاروو او دا بده خبره ده ځکه چې زموږ ژبه ده او زه ډېر خوشحاله یم. عرض دا کوم چې تاسو ووایئ چې دا بین الاقوامي خبره مو وکړه نو داسې معلومیږي چې عالمي طور باندې دنیا کې چې کوم order و یا سیستم و دې غلبه انګلو سیکسن امپایر سره و. انګلو سیکسن امپایر چې دی دا 5 ملکونو نه جوړ دی. دې مشري مخکې برېټانیا کوله، اوس یې امریکا کوي. دا امریکا، برېټانیا، استرالیا، کینیډا، نیوزیلند دا 5 ملکونه دا 5 ملکونه دي. په حقیقت کې دوی یو امپایر دی. یعنی دې کې نور خلک هم دي خو دوی نیوکلیس انګلو سیکسن آبادي انګریزي ژبه ده. نو دوی تقریبا د 18مې پېړۍ نه 19مې پېړۍ نه مکمله بیا د غلبه وکړه. دویم جنگ عظیم نه پس بیا امریکې د دې مشري په لاس کې واخیسته. خو داسې ښکاري چې د دوی د غلبه ورو ورو په کمېدو ده. دا چې کله سوویت یونین ړنګ شو نو دا خیال و چې بس اوس دا بلاک د انګلو سیکسن بلاک چې دی د دې غلبه همیشه لپاره شوه او دا انګلو سیکسن بلاک چې دی د زیونیزم سره سهولیت سره اتحاد کړی دی. یهودي مذهب خبره نه کوي، مذهب بل شی دی. زیونیزم مذهب نه دی، هغه یو سیاسي جریان دی. نو دې غلبه وه. خو داسې ښکاري چې اوس څه موده پس معلومیږي چې دنیا بیا ملټي پولریټي طرف ته لاړه. ملټي پولر دنیا جوړیږي او دې کې تبدیلۍ دا راغلې چې د طاقت توازن ورو د یورپ نه ایشیا ته راګرځي او دې طاقت مرکز چې دی هغه چین دی. چین آلریډي یو اکنامک سوپر پاور دی، معاشي سوپر پاور چین دی. روس هم شته، روس فوجي طاقت دی، زیات طاقت فوجي طاقت دی. چین چې دی هغه اقتصادي طاقت دی. دا وړومبی ځل دی چې انګلو سیکسن امپایر داسې مشکل سره مخامخ دی چې هغوی سره یو بل اقتصادي طاقت چې دی هغه مقابله کوي او دی توان نه لري د مقابلې. امریکا چې دا هغه زوال سره مخامخ ده، اقتصادي توګه باندې زوال سره مخامخ ده. اگر چې اوس هم ټکنالوژي کې هغې ته ایج حاصل دی، اگر چې اوس هم سیاسي تجربه د هغې ډېره ده او دا انګلو سیکسن امپایر چې دی د ډېر لوی قوت دا دی چې دی په اسلام باندې ډېر ښه پوهېږي او د مسلمانانو ایکسپلایټ کولو باندې ډېر ښه پوهېږي. دا کم میډل ایسټ چې تاسو ګورئ دا میډل ایسټ دوی جوړ کړی دی. دا اول جنګ عظیم نه پس سمدستي پس چې کله دوی عرب راپاڅول ترکو سره وجنګول نو دا هاشمیان چې حجاز بادشاه حسین نومې دا د اردن د شاه حسین نیکه و. حجاز باندې هغه بادشاه شو، د هغه یو ځای اردن بادشاه شو، بل ځای د شام بادشاه شو، بل ځای د عراق بادشاه شو. هاشمیان بنو هاشم دې ته اقتدار ورکړو. دا 1913 کې خدای د شاه حسین چې حجاز کې کېناستو نو هغه دا خیال وکړو 22 کې 1922 کې هغه وایي چې زه بل خلافت اعلانوم. مکه مدینه هغه وایي چې ما سره دي، مسلمانانو ته به چې خلافت دا دی. انګریزانو یو بل ته وکتل، هغه وایي چې د پلار ته مو ګور یو خلافت مو ختم کړو دا بل خلافت. نو هغوی بیا دا نجدیان ورپسې راپاڅول. نجدیان چې نجد داسې دی لکه زموږ فاټه چې وه، حجاز داسې دی لکه زموږ پېښور ویلي. نجدیان د غره خلک دي. دا ابن سعود دا ډله دی د غرو راکوز شو او دا بنو هاشم یې منډه واخیست دی حجاز نه. نو دا تاسو ته دې پورې وي چې دی د انګلو سیکسن امپایر دومره تجربه وه چې یو کار د بنو هاشم او بل کار یې نجدیانو، دواړه مسلمانان دي خو دی دپاره دواړه کارډز وو. اول یو کارډ استعمال کو بیا چې دا مو دې دپاره ووایي چې د بیک ګراونډ چې دی دومره تجربه لري. اوس چې د افغانستان کې جنگ کله کېدو ډېرو خلکو وایي چې دا جهاد دی او دا
یعنی روس راتلل یقینا چې غلطه خبره وه، روس ته نه و پکار چې افغانستان ته فوجونه راستولي وي، خو اوس ټول اسناد چاپ شوي دي، هېڅ راز پاتې نه دی. د سوویت یونین د کمیونست پارټۍ د پولټ بیرو منټس ټول کتاب شکل کې چاپ شوي دي، د کې جی بي د هغه وخت ډاکومنټ ټول ډیکلیسیفای شوي دي، هغې کې یو لفظ نشته، یو لفظ چې هغوی دا اراده لرله چې افغانستان نه دې خواته راتلل. مګر که تاسو یاد شي هغه وخت د انګلو سیکسن امپایر او د مغربي میډیا به دا وي چې دا روان د ګرمو اوبو ته، دا روان د خلیج تیل ته. تاسو یاد شي دا یعنی پوره یو فکشن دی جوړ کو. نو هغې پروپیګنډا کې نو دا جهاد چې هغې کولو حقیقت کې دوی دلته کې په پاکستان کې دوی یو داسې مرکز جوړ کړو. هغه وخت موږ دا خیال و چې دا کمونیزم خلاف دی، کمونیزم خلاف وو، خو کمونیزم پورې محدود نه و. دا دوی شلمې پیړۍ کې یوویشتمې پیړۍ کې د روس او د چین د مخنیوي دپاره یو سنګر جوړ کړو، یو مورچه یې جوړه کړه. او دې مورچې باره کې لږ به دا عرض وکړم چې دا پاکستان چې دی دا پاکستان په حقیقت کې انګریز جوړ کړی او جوړولو وجه دا وه چې اسلام په نوم باندې هغوی دلته یو داسې مرکز جوړولو. یعنی دا جنگ عظیم چې کله دویم جنگ عظیم چې کله ختمېدو ته نږدې شو، نو جرمني شکست چې معلوم شو شکست خوري، نو چرچل پوښتنه وکړه چې هو از د نیکسټ انیمی، که نه بل دشمن څوک دی؟ نو وچ سوویت یونین. هغه او دې دپاره خو پکار دی چې موږ اسلام راوچت. نو دا 15 سنټرل ایشین ریپبلکس دي، دا مسلمانان دي. دا تاسو وګورئ سنکیانګ مسلمان دی، هغلته کې چې ایګور دي، ایګور ترک دي. بیا افغانستان دی، دې خواته هغه وخت شمالي هندوستان و چې مسلمانانو اکثریت و، ایران و میډل ایسټ، نارت افریقا یعنی الجیریا، لیبیا، ټیونیزیا، مراکش، دا یو اسلامي پټۍ ده ټوله. نو دوی وایي چې دې پټۍ دپاره یو ډیټونیټر پکار دی چې د دې خلکو جذبات په دماکې چاودنې باندې بدل کړي او په دې باندې سوویت یونین ووایي. دا د چرچل پروګرام و، وینسټن چرچل او لارډ ویول او اولف کیرو او جارج کنینګم او فلان کې دای پروګرام. نو دا دلته نه دا شروع او پاکستان چې جوړ شو دستی په سینټو سیټو کې شامل شو. نو سینټو خو فرض کا دې علاقې کې وو، خو دې سیټو کې هم شامل شو. سیټو د ساوث ایسٹ ایشیا والا تنظیم و، ویتنام او د فلیپینو د هغې علاقې تنظیم. پاکستان په هغې کې ځان شامل کړو ځکه چې دا د پرو ویسټ ملک و، ویسټ جوړ کړی و او د ویسټ تړون و. ویسټ ډېر کوشش وکړو چې افغانستان هم په دې بلاکونو کې شامل کړي. افغانستان دې ته تیار نه شو. اعلیحضرت محمد ظاهر شاه او سردار محمد داود خان دی مغرب ته ووی چې موږ د کمونیزم مخالف یو، موږ ستاسو دوستان یو، خو په سینټو کې شاملېدو ته تیار نه یو ځکه چې موږ د خپل ګاونډي ملک خلاف مورچه جوړېدو ته تیار نه یو. دا د موږ تاریخ متشهي چې دا غلطه خبره ده. هغې ډېر وسونه وکړو دی باندې. هغې ورته چې اقتصادي امداد راکوي، سیاسي تعلق درسره جوړوو، کلچر تعلق درسره جوړوو، خو فوجي معاهدې نه کوو تاسو سره، لکه چې څه پاکستان کړي وي. مغرب دا خیال و چې پاکستان یې مورچه کړو نو افغانستان هم دې سره شاملولو، خو افغانستان تیار نه شو. 60s پورې مغرب په افغانستان باندې وسې وکړې، خو چې افغانستان تیار نه شو بیا مغرب فیصله وکړه. فیصله دا وکړه چې پاکستان فوج مضبوط کړي او پاکستان فوج دې ته انکرج کړي چې دوی په افغانستان باندې غلبه حاصله کړي. بیا د پاکستان د فوج د غلبې لاندې به مغرب د افغانستان سټریټیجیک جیوګرافي استعمالوي. دا پلان د سټریټیجیک ډیپټ کې چې دا هم هلته نه راغلی دی، لرې نه راغلی دی. زه بیخي واضح خبره کوم، خو ډیپلوماټ نه یم، سیاسي اکټیویسټ یم. خبره صفا خبره چې د پاکستاني چې کوم دلته کې دا سیکیورټي سټیټ چلوي دوی ځان ته ډېر ښه، مګر حقیقت کې دوی د ویسټ لوکل کنټراکټرز دي. ویسټ چې کومه پالیسي جوړوي دوی صرف عمل درآمد کوي، یعنې دوی سټریټیجیک ډیپټ خبر هم هلته نه راغلی. نو تاسو که یاد شي په 2009 کې د امریکې یو لوی سفیرو ریچرډ هالبروک نومې و، ریچرډ هالبروک، هغه اسلام آباد ته راغی. هغه وایي چې زه اف پیک ته د امریکې نماینده یم. اف پیک جرنلستان ورته چې اف پیک څه ته وایي، یعنی افغانستان پاکستان. هغه ورته افغانستان بیل ملک دی او پاکستان بیل ملک دی. هغه وایي بټ دیس از
ون اپریشن تھیټر هغه وی په دوه ملکونه اپریشن تھیټر یو دی یعنی دا هغه افیکټ چې چرچل جوړول باندې پیل کړو کنه دا راتلو اوس دې ځای ته راغلی دی نو اوس سویټونین چې ړنګ شو نو دا سنټرل ایشین ملکونه سویټونین راووتو اوس چې دا کم انګلو سیکسن امپایر دی د دې منصوبه دا ده چې سنټرل ایشیا کې یو غوبل جوړ کړي نوی او روس د سنټرل ایشیا نه سکوټ وباسي هغې دوه مقصدونه دي روس د سنټرل ایشیا نه وباسي او چین چې کوم نوی طاقت دی چین یو پروجیکټ اعلان کړی دی په 2014 کې نوم یې دی بیلټ اینډ روډ انیشیټیو BRI بیلټ اینډ روډ انیشیټیو دا د انفراسټرکچر کمیونیکیشن یو عالمي پلان دی چې هم په مځکه دی یوریشیا یورپ او ایشیا منځ کې لینډ برج جوړوي پل جوړوي او سمندرونو کې ټنل جوړوي یعنی میکسیکو ته به په سمندر کې ټنل کې به د چین نه ټرین ځي میکسیکو ته یعنی داسې منصوبې جوړ کړي لویې منصوبې دي نو دا عملاً د یو نوي عالمي نظام بنیاد دی فاونډیشن دی د چین لپاره چې د انګلو سیکسن امپایر ځای به اخلي انګلو سیکسن امپایر په دې پوهېږي لہذا هغوی په هېڅ قیمت دا نه پرېږدي دا د چین د چې کوم انیشیټیو ده دا هغوی نه پرېږدي دا یو خبره ده دویمه خبره دا ده چې هغوی غواړي چې روس یوکراین کې جنگ کې مصروف دی دلته ورته بله مورچه خلاصوي سنټرل ایشیا کې افغانستان کې سټیټ کولیپس اتفاقا نه دی شوی دا امریکې کړی دی دا د هغوی د پلان حصه وه دوحه معاهده څه شی ده دوحه معاهده یو بله ګندمک معاهده ده یو بله ډیورنډ معاهده ده یو منحوسه معاهده ده د هغې مقصد څه دی تاسو ګورئ خلیلزاد اول دا ووی چې دې کې به 4 پوینټس به وي دوحه معاهده کې اول پوینټ دا و چې withdrawal of Soviet American troops withdrawal کنه وتل د فوجونو دویم دا دی چې طالبان به د دې خبرې ضمانت کوي چې د افغانستان خاوره به د امریکې خلاف نه استعمالي دریم دا و چې انټرا افغان ډایلاګ بین الافغاني مذاکرات څلورم دا و چې سیز فایر اول خو د چلاکۍ توګه خلیلزاد ووی چې دا څلورو واړه باندې خبرې کېږي او چې څوک په یو نه مني په دې څلورو کې یو نه مني نو هغې ټولې نه مني یا به ټول کوي یا به هېڅ نه کوي دا یې اشرف غني ته لغونې تسلي ورکول غوښته چې طالبانو په خوله ټولې خبرې نه کوو خو دا چلو مذاکرات شروع کړو څو میاشتې پس طالبان ورته وویل چې نه د موږ د دوه لاندې دوه من تاسو خبرې نه کوو هغوی ښه د خیر د بیا تاسو په دې اولو دوه خبرو کوو تاسو وګورئ اول خو دا څومره لوی بیټریل و دویمه خبره دا ده چې افغانستان باندې خبرې کېدې دوحه پروسس شروع شو مګر دې کې افغان سټیټ شامل نه و دا څنګه کېدی شي چې تاسو د یو ملک مستقبل فیصله کوئ او سټیټ تر بار وساتئ دا کېدی شي اشرف غني شي حکومت اشرف غني سټیټ یادوم ریاست د افغانستان چې هغې کې پارلیمنټ ته ټول شامل و لہذا دا ما په خیال کې د سیاست او د قانون دی او طالب علم په توګه زما خیال دا دی چې دا ډي فاکټو ډي ریکګنیشن و دی چې کوم ریکګنیشن کړی و هغه یې واپس واغستو افغان سټیټ چې دی منلی و امریکې او مغرب دا ریکګنیشن ختم کړو ډي ریکګنایز ځکه چې که ریکګنایز کولی بیا یې څنګه نظر انداز کولی شو دا اول قدم دویم قدم دوحې کې معاهدې کې ولیکلو چې طالبان به د دې خبرې ضمانت کوي چې افغان خاوره به د امریکې خلاف نه استعمالیږي تاسو قانون دانان یې تاسو ډېر ښه پوهېږئ ما نه ښه پوهېږئ چې دا څنګه کېدی شي چې یو داسې ډله طالبانو چې د معاهده کوله دی افغانستان کې نه و دی پاکستان کې و دلته نه به دوحې ته تلل تاسو ته معلومه ده دلته پاکستان پاسپورټ به تلل یو غیر ملک کې ناسته یو ډله او یو سوپر پاور هغه سره لیکلي معاهده کوي چې تاسو به ضمانت کوئ او کټ اف ډیټ هم نشته چې دا ضمانت په یو کال ته وي که 100 کالو ته وي تاسو وګورئ نو دا څه شی دی دا ډي فاکټو ریکګنیشن دی د طالبانو سټیټ هغه ډي ریکګنایز شو دا ریکګنایز شو نو سټیټ کولیپس نه کېدو سټیټ کولیپس شو امریکا وشو دا افغانان لیونی بیا یو بل سره وجنګېدل یعنی ذمہواري په افغانانو واړوله په حقیقت کې دی منصوبه دا وه چې افغانستان کې سټیټ کولیپس وشي غواړي څه غوښتل دا چې افغانستان بیا د ټیرریزم مرکز شي
چې ټیرریزم مرکز شي او سټیټ نه وي نو مونږ به وایو چې او اوس موږ څه چل کوو افغانستان یا اغستان دی نو داسې یو کیسه جوړه کړه. اوس طالبان حکومت ته امریکا هر هفته 40 میلیونه ډالره کیش ورکوي. دا راز نه دی، پروپاګاندا نه ده، دا ډیپلوماټان وایي، بعض خبره خلک چې کم خبر دي هغه دا وایي. یعنی اسلام آباد کې امبیسډر صادق خان د خپل ما واورېدو چې مایک باندې ووایي چې 40 میلیونه ډالر کیش ویکلی دی اخلي او وایي څه یعنی جواز څه دی چې دا پیسې ورکوي. وایي چې امریکا او طالبان په ګډه باندې د داعش مقابله کوي. یعنی انګریزي کې وایي to set a thief to catch a thief کنه، دا چې to set a terrorist to catch a terrorist کنه. یعنی طالبان بلګي دی به داعش مقابله کوي. داعش څوک؟ داعش هم د مغرب اعلی ده. ولکه څنګه ما تاسو چې هغه سره کارډز مختلف کارډ ساتي چې کم کارډ ضرورت وي. داعش یو پوینټ ایجنډا ده. داعش بو پاکستان او افغانستان دواړو نه چین وباسي. دا غي بس دا دې ته راستولې دي. خو افغانستان تاسو ته وګورئ، افغانستان 1400 کاله نه مسلمانو. محمود غزنوي چې کله دلته راغی هغې نه پس دا خلک ټول مسلمانان شو او هغې نه پس دلته کې اکثریت د افغانانو شناخت مسلمان افغان یا مسلمان پښتون، دا یعنی د دې قومي شناخت. خو دوی وایي چې نه، د اتیم کلونو کې مجاهدین یې جوړ کړل. وایي چې عام افغانان ډېر ښه مسلمانان دي، دا مجاهدین چې دا ډېر خالص مسلمانان. بیا څه موده پس چې یاره مجاهدینو خپل نشته، طالبان ډېر ښه مسلمانان. یو بل ایډیشن، نوی ایډیشن راغی طالبان. اوس چې وخت تېرېږي وایي چې یاره طالبان هم ډېر هغه نه دي. داعش چې دی، داعش داسې یعنی زه خو پېښور کې اوسم، یعنی ما په اتیایم کلونو کې کتابونه لیدلي دي چې طالبانو دپاره لیکل کېدو دلته پاکستان کې لیټریچر. بیا په 90 کلونو کې ما ولیدو چې نه په اتیامو کې مجاهدینو ته چاپ کېدو، 90 کلونو کې طالبانو ته چاپ کېدو، 2014 نه پس داعش ته چاپ کېږي. زه تاسو ته وایم داسې کتابونه دي داعش چې د طالبانو خلاف. د یو کتاب عنوان ما لیدلی دی، ورباندې لیکلي و طالبان که مرتدان. هغې وایي داعش وایي چې دنیا کې یو ځای کې جهاد فرض دی، هغه د طالبانو خلاف جهاد. دا یې څه ته راوستي دي؟ دا دې ته راوستي دي چې که طالبان لږ چین ته نږدې کېږي نو دا داعش ورباندې حمله کوي. داعش ډېر یو پورټنټ فورس دی، یو لیتل فورس دی، ځکه چې یو طرف نه فوجي حمله کوي بره نه، او لاندې مو بیا د افغان طالبانو د کیډرز د دې چې رینکس کې خلک دي هغوی ته به وایي چې دا خو چین سره ملګري شو، دا کفر ته لاړو که نه جي. اوس خو جهاد دی خلاف فرض تاسو هم راشئ زموږ دی هغې کې ته شامل شئ، تنخوا هم ډالرو کې ده. نو داسې یو بندوبست یې کړی دی چې طالبانو نیغ ساتلو دپاره یې که نه داسې. نو دا لویه لوبه ده. ما دغه عرض کول غوښتو چې دا لویه لوبه ده. بدقسمتي دا ده چې لکه څنګه چې سویټ یونین او د امریکې منځ کې کولډ وار و، خو هاټ وار یې زموږ په وطن کې وکړو. د یو بل باندې حمله ونه کړه، جنګ یو بل سره ونه کړو، جنګ یې زموږ وطن ته راوړو. اوس بیا داسې لیدی شي چې د چین روس یو طرف ته، امریکا برطانیا او د هغې اتحادیان بل طرف ته، دوی منځ کې کولډ وار دی. خو هاټ وار بیا دلته راوړي. وجه دا ده چې دلته انفراسټرکچر شته، لکونه ټرینډ خلک شته، ایډیالوژي شته، برین واش خلک شته. تاسو دې ته وګورئ، وار ان ټیرر وشو دلته 100 کاله. نو دا وار ان ټیرر و که وار فار ټیرر و؟ ځکه چې ټیرریزم زیات شو، یعنی مخکې نه اوس ټیرریزم زیات شو. نو دا څنګه وار اف ټیرریزم، وار اګینسټ ټیرریزم و چې هغې کې. او تاسو وګورئ میډل ایسټ کې یو کوشش روان دی چې انتها پسندي ختمه کړي یا کمه کړي. مثلا سعودي عرب کې څه شو؟ سعودي عرب کې 3 داسې ایډیالوژیز وې چې خطرناک ایډیالوژیز، یو وهابیزم و، یو سلفیزم و، او یو تکفیریزم و. دا 3 دا اوس سعودي شاهزاده چې دی دا ټول خبرې چې دا رو ډسمنټل کړي. موږ خوشحاله یو په دې، دا نه چې په دې موږ خفه یو، ښه خبره ده، یعنی دا خو امن طرف ته. مګر میډل ایسټ کې عرب پیننسولا کې چې دا کیسې ختم شي نو هلته کې چې انتها پسند دی به چېرته ځي؟
دلته به راځي ټول القاعده چې څه باقیات دي هلته ابزت ځي دلته به راځي داعش دلته به راځي حتی ایران چې د شیعاګانو تنظیمونه جوړ کړي پاکستاني شیعاګانې بوتلي وو او شام کې جنګول پاکستاني شیعاګان چې وو د دوی د فورس نوم و زینبیون بی بی زینب د مقبرې محافظین په دې نوم باندې او چې افغانستان نه شیعاګان بوتلي وو هغې نوم و فاطمیون بریګیډ نو دی به هم دلته راځي زه تاسو ته دا پکچر دغه ښیم چې دا یعنی موږ یو خطرناک صورتحال سره مخامخ یو اوس دې کې چې راشو دلته کې لوی مشکل دا دی او موږ سره دام کړي دي تاسو دام خبره ضروري ګڼم چې تاسو ته ووایم چې په دې تیرو 40 کالو کې دا کړي دي چې زموږ نیشنل آیډنټیټي زموږ شناخت چې دی دې کې ګوتې والي دي ټیمپرینګ یې کړی دی څنګه ټیمپرینګ کړی دی ما تاسو ته وکړو چې موږ خو مسلمانان دي 1300 کالو نه یو دی ولګېدل د تیرو 1980 نه پس د مدرسې راوستې او برین واشنګ وکړو نو دوی داسې وکړو چې د شناخت کې پس که افغان مسلمان دی پښتون مسلمان دی نو د مسلمان برخې ته ایگزیجریشن ورکړو ایگزیجریټ یې کړه مبالغه یې وکړه ناٹ فار د لو اف اسلام دا نه ده چې دوی رښتیا اسلام غوښتو دې دپاره چې د افغان برخه ورباندې کمزوري کړي دې دپاره چې د پښتون برخه د ایډنټیټي چې دا ورباندې ووهي نو دا طالبانایزیشن هم دغسې یو پروجیکټ دی طالبانایزیشن یو پروجیکټ دی د ویسټ پروجیکټ دی ویسټ والا د روسو د چین خلاف او د پاکستاني جرنیلانو د افغانستان خلاف او د پښتنو خلاف دا پروجیکټ دی نو تاسو وګورئ دا طالبان چې په سپتمبر 1996 کې دوی کابل ته ننوتل هغه اول 4 یا 5 یا 6 غټ اقدامات کوم چې دی وکړل دی چې کوم شپه ننوتل اول کار یې دا وکړو چې د ریډیو کابل نوم یې بدل کړو ریډیو کابل نوم یې کښېښتو شریعت ژغ د اسلامي جمهوریت پاکستان ریډیو اسلام آباد کې شریعت ژغ نه دی ایران د ریډیو نوم شریعت ژغ نه دی حتی د مکې ریډیو نوم هم شریعت ژغ نه دی مګر افغانستان ریډیو دا د شناخت ړنګولو خبره وه دا هغه نه وه دا دویمه خبره دا وکړه چې افغانستان قومي ترانه نیشنل انتم او نیشنل فلیګ دې باندې پابندي ولګوله دا به چې نه وي بله خبره دا وکړه چې نوروز به نه کوئ نوروز هم د سنټرل ایشیا د کلچر زړه حصه ده بله خبره دا وکړه چې جرګې به نه کوئ یعنې جرګه د پښتنو څومره اساسي انسټیټیوشن دی دوی وایي چې دا موږ شریعت کې خو جرګې نه که نه پنځمه خبره دا وکړه چې ډاکټر نجیب الله یې شهید کړو چې هغه یو آزاد افغانستان دپاره او پرامن افغانستان دپاره ټول ژوند وقف کړی و هغه یې په وحشیانه توګه باندې ووژلو دوی لاړو د بودا مجسمه یې ړنګه کړه هغلته هغې مجسمې خو چا پرستش خو نه کولو هغه خو یو مانومنټ و افغانستان تاریخي شناخت خو دوی دا شناخت ړنګول غواړي چې افغانستان ډس اورینټ کړي افغانان ډس اورینټ کړي نو طالبان پروجیکټ نو دا اوس نقشه داسې ده چې دې ځلته دوهم معاهده خبره ما تاسو وکړه چې هغوی په دې طریقه باندې طالبان راوستل کابل ته او ورپسې نور ټیررسټان به راځي خو دې معاهدې کې دا هم شامل و چې ټي ټي پي به پاکستان ته راځي دا هم د هغې برخه ده اوس دی د آی بای شای کوي چې دا جنرال فیض غلط شوی دی او هغه راپرې شوي وو داسې نه ده دا د پاکستاني جنرالانو فیصله ده چې دی راغله دا زه څنګه ومنم چې 6,000 کسان چې دي د پاکستان 7,00,000 فوج دی او دی په زور هغې راغله او بنیو منیو وزیرستان یې منیو لکي مروت یې منیو دا څنګه کېدی شي دا تاسو دا خو کامن سنس خبره ده دا څنګه دا ممکن نه ده تر څو چې دی پالیسي دا نه وي یعنی افغانستان یې ورکو دا طرف پښتانه یې ورکو دا بیخي یو ډیلیبریټ پالیسي ده دا د هغې لوی لوبې سره یو نوی سټیج دی د ګریټ ګیم یو نوی سټیج دی د ګریټ ګیم نو دې منصوبه ما ته سیدی شي دا ده چې دلته کې به پاکستان فوج او امریکا یو نوی کاونټر ټیرریزم خلاف نوی جنگ به شروع کوي
خو جنگ دپاره خو کاونټر ټیرریزم جنگ خو کېدای شي ټیرریزم وي اول که نه دا خو ډیمانډ او سپلای خبره نو دا ټیرریزم به څوک وي دا به ټي ټي پي به وي او دا به داعش به وي دی به جنگ ته راځي نو پاکستان فوج به اپریشن کوي او د امریکې ډرونز به راځي ډرونونو دلته هغې چې نو بوټ ان د ګراونډز هغې به دا جنگ دلته ډرون باندې کوي چې کله افغانستان نه وتلو نو بایډن یو اصطلاح استعمال کړې وه هغه وایي چې موږ به اوس ډېر پس اوور د هورایزن سټرایکس دا به کوو نو اوور د هورایزن سټرایکس خلیج کې هغې ناست دي خلیج نه به هم راپاسي او دا بعیده نه چې پاکستان یو ځل بیا ډې ورکړي دا خو موږ منو نه چې دی هغې ته نه کولی شي دی په ټول عمر نه دي کوي چې هغې ووایي او دی ورته وایي چې نه موږ داسې نه کوو تېر وارې ما یاد چې زه پارلیمنټ کې وم چې دا مشرف دا کیسه چې معلومه شوه د جنرال مشرف چې اډې ورکړې وې امریکې ته نو داسې یو عجیبه صورتحال و چې د امریکې اډې هم په بلوچستان کې و هغه هوایي اډې او طالبان هم په هغې قیادت چې هغه بلوچستان کې و امریکې اډې هم بلوچستان کې وې دلته هغې یو بل ته څه نه وې جنګ دپاره به دواړه افغانستان ته تلل هلته بیا جنګ کولو دلته بیا بېرته راتلل که نه دلته خو یعنې دا دومره داسې لوبې دي نو دا یو نوې لوبه بیا راځي دې ته نو دې کې بس زیاته اوږدوم نه خبره خو درس کول غواړم چې افغانستان کې سټیټ کولیپس وشو هغه موږ تاسو ټول ته پته ده هلته یو لیجیټیمیټ سټیټ نشته اوس په دې وخت کې چې موږ خبرې کوو طالبانو یو ملیشه ده هغې په زور افغانستان نیولی دی نه جرګه کوي نه الیکشن کوي نه د افغانستان د خلکو رضا معلوموي بس ټوپک زما قانون ولا خبره ده بس ټوپک یې لاس کې دی خو داسې ښکاري چې پاکستان هم ورو ورو یو فیلینګ سټیټ جوړ شوی دی ځکه چې اقتصادي توګه باندې بینکرپټ دی دا چې دی فارملي اعلان نه کوي مګر حقیقت دا دی چې دا بینکرپټ دی دا او داسې اقتصادي بحران دی پاکستان اشرفیه چې ده هغې د بحران بوج نه اخلي دا ټول بوج غریبو خلکو ته او درمیانه طبقو ته منتقلوي بجلی بلونه زیات کا فلانکې شی زیات کا ټول برډن چې دی خپل نه کموي نه خپلې تنخواګانې کمې کړي نه چې دی ته کم سبسډیز ملاوي یو ان ډي پي ویلي یو ان ډي پي د یو ان والا چې کوم ډیولپمنٹ پروګرام دی هغې لیکلی اسټیمیټ مالی ده یو مضمون هغې لیکلی و چې پاکستاني اشرافیه چې دا 17 بلین ډالرز دی ته دا سبسډیز ورکول کېږي 17 بلین ډالرز دا دی نه کموي خلکو باندې ټول برډن اچوي بل طرف ته دا دی چې په اقتدار کې پاکستان کې بنیادی مسله سیاست کې څه ده جرنیل شاهي د جرنیلانو حکومت دا یو ان اناؤنس مارشل لا ده په حقیقت کې او دا حکومتونه چې دا صرف یو فیس دی د فیس شاته اصلي چهره چې ده هغه د جرنیلانو اقتدار د هغوی په لاس کې او تاسو وګورئ چې هره ورځ آئین د خپل لاندې کوي پاکستان فیډریشن دی یعنی 73 کې چې کانسټیټیوشن جوړ شو دا ځکه جوړ شو چې 71 کې بنگال کې چې کوم دوی ماتې خوړلی و نو دوی دومره بدنامه شو چې مجبور و چې لږ شاته لاړ شي چې دوی شاته لاړ شو یو سپیس پیدا شو سیاستدانانو آئین جوړ کو فیډرل ډیموکریټک کانسټیټیوشن خو تاسو وګورئ چې هغه فیډرل کانسټیټیوشن نن په څه حال کې دی 18 ترمیم وشو یعنی پنجابي سیاستدانان مونږ کنوینس کړو چې فیډریشن پکار دی صوبو ته خودمختاري پکار ده مګر جنرال باجوا وویل چې 18 ترمیم چې دی وایي چې اټس مور پویزنس دین دی 6 پوینټس اف شیخ مجیبور رحمان دا جنرالانو څه کار دی چې دی هغه کوي یعنی دا خبرې کوي خو چونکې هغې حکومت دی هغې بادشاهي ده نو پاکستان کې په دې لحاظ هم یو مشکل دی چې فیډرلیزم خو هغه ځای کې کیدای شي چې آئین حکمرانی وي عدلیه آزاده وي ځکه چې کوم فیډریټینګ یونټ ته شکایت شي هغه کورټ ته لاړ شي او کانسټیټیوشن حواله ورکړي او هغه حق واپس ورکړی شي تاسو ګورئ د پرون چې کشمیر کې شو دا واقعیت وشو تاسو کشمیریان دی ووژلو داسې معلومیږي چې یوه پیریفري ده پیریفري کوم ځای ده پیریفري بلوچستان ده پیریفري پښتونخوا خصوصا د کومې سیمې چې ډیورانډ لاین سره نږدې دي او پیریفري ګلګت بلتستان او دا کشمیر دا پیریفري ده
کور سینټرز کوم ځای دی هغه پنجاب دی نو پیریفري از بویلینګ پیریفري کې یو بغاوت دی خلک دې ته تیار نه دي چې څنګه دی ژوند ورباندې مسلط کوي چې هغوی به هغسې تېر کړي یو ریزسټنس لګیا دی پیدا کېږي لہذا پاکستان د بحران چې دا ورځ پر ورځ ژورېږي ما مطلب دا دی چې it will get worse before it gets better یو ځل به د حالت خرابېږي د دې مخکې چې حالت ښه شي یو دوې داسې خبرې بس اخري کول غواړم چې څه داسې برایټ خبرې یعنې لغونې سړی امید یو لایټ at the end of tunnel small light هغه دا دی چې مثلا پښتونخوا صوبه کې زموږ خلک په دې پوه شوي دي چې دا جهاد نه دی فساد دی تیر کالې یعنی مظاهرې څو مظاهرو کې زه خپل هم شریک شوم سپونټینیسلی خلکو مظاهرې به پاټو نه وې کړي ولسونو په دې کې یعنی څلوېښت غټې مظاهرې شوي او په هر مظاهره کې خلکو وایي چې دا جهاد نه دی فساد دی اول دویم دا چې دا فساد باران کې نه دی راپرېوتی دا پاکستاني جنرالانو راوړی دی درېیمه دا چې د فساد شاته مغرب کې دا زموږ عام خلک پوه شوي دي دا ډېره لویه خبره ده 20 کاله مخکې دوی په دې نه پوهېدل یعنې سوات کې چې کله د طالبانو تحریک راغی نو خلکو به چندې ورکولې ښځو به کالي زیورات ورکول اوس داسې نه ده خلک پوه دي او خلک په دې پوه دي چې د جنرالانو دې کې لاس دی نو دا خوشحالۍ خبره ده فوج باره کې جنرالانو جنرال شاهي باره کې پنجاب کې هم کافي اویرنس پیدا شوی دی دا مخکې نو سوشل میډیا باندې تاسو وګورئ خلک یادوي چې جنرالانو دا اصلي کار د جنرال لاس کې ده او ذمہواري د هغوی ده دا هم خوشحالۍ خبره ده نو یو سنټیمنټ خلکو کې شته خو مشکل دا ده چې داسې پولیټیکل ارګنایزیشن نشته چې دغه دا سنټیمنټ چینلایز کړي یو افیکټیو او سبسټنشل چینج راولي داسې چینج چې هغه رښتیا بدلون راولي دا یو لوی مشکل صورتحال دی خو بیا هم زه دا ویلی شم چې دا اننوس مارشل چې دا هر ورځ دا هم کمزوري کېږي په دې معنی چې کم خلک چې په ډزو بادشاهي کوي که نه دا د کمزورۍ علامت دی د زور علامت نه دی زور دې دپاره وي چې سټیټ سره چې کوم تاسو هغه یې جیورس شي تاسو پته ده سټیټ سره چې د کم کوئرشن دی دا استعمالولو دپاره نه وي دا ښودلو دپاره وي چې خلک ګوري او دې بیهیو خو که ته هره ورځ استعمال شروع کړې نو خلک بلد شي دې سره ډېرې نیز خو بیا نه چلېږي که نه جي تاسو وګورئ لکه کشمیر دې سنبال نه کړی شو نور بلوچستان کې تاسو وګورئ تاسو ته پته ده چې څه حالت دی خصوصا دا مسنګ پرسنس خبره تاسو وګورئ چې دا څومره ناروا خبره ده چې سټیټ چې دی هغه دا دلیل پیش کوي چې دا خلک حملې کوي نو موږ یې ځکه اوچتو نو بیا سټیټ کې او ټیرریستانو کې څه فرق دی یعنې سټیټ به داسې کارونه کوي نو عدالتونه څه شو که نه نو موږ دا نه وایو چې خلک پرېږدی چې چا جرم کړی دی خو عدالتونو څه راولی که نه جي چې څه سزا ورته کوډ او که نه یې وکړي پرېږدی خو دا ده چې دی خلک ورکوي نو دا حربې چې څوک استعمالوي نو دا د کمزوري علامت زما خیال دا دی چې پاکستان ته لږ وخت ډېر وخت ورته نشته یا دا ده چې یو ریډیکل ریفارم انقلاب که نه وي خو یو ریډیکل ریفارم یا یو بل یعنی یو کولیپس د سټیټ کولیپس لکه څنګه افغانستان کې سټیټ کولیپس شو دلته خدای خبر شي چې هغې کانسیکوینسز به څه وي یعنی انګلو سیکسن امپایر فیوچر ډیزاین څه دي دا ویل مشکله خبره ده خو there must be something they must be up to something دا خو داسې نه ده چې بس په پټو سترګو هغې لګیا بس زه خپلې خبرې په دې خلاصوم نور که تاسو څه ویل غواړئ